کمې پانګې سره پیل کیږي او لویه پایله رامنځته کوي. آیا په دې پوهیږئ چې د نړۍ تر ټولو لوړ ارزښت لرونکي کاروبارونه له کوم موډل څخه ګټه اخلي؟ او آیا په دې پوهیږئ چې د چټک پرمختګ لپاره باید کوم کاروبارونه پیل کړئ؟ په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د پلیټ فارم بزنس موډل یا د پلیټ فارمي کاروبارونو په اړه معلومات وړاندې کړم. پلیټ فارم د کاروبار یو موډل دی چې لږ تر لږه دوه لوري لري. یوه لوري ته یې تولید کوونکي او بل لوري ته یې ګټه اخیستونکي یا استفاده کوونکي شتون لري. دوی په یوه شبکه‌ایي ایکوسیستم کې یو له بل سره معلومات، خدمتونه او جنسونه تبادله کوي. د پلیټ فارم د پیدایښت اصلي فلسفه دا ده چې تاسو د کاروبار د پیلولو لپاره اړینه نه ده چې پانګې، شتمنۍ او یا هم ملکیت په اختیار کې ولرئ، بلکې د یو بستر او بنسټ په رامنځته کولو سره کولی شئ عواید لاسته راوړئ او کاروبار پیل کړئ. د بیلګې په توګه تاسو به د هیلتون او ماریوت د زنجیره‌ایي هوټلونو نوم اورېدلی وي چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې څانګې لري او هوټلونه لري. دا هوټلونه له نن څخه څه باندې 100 کاله وړاندې تاسیس شوي دي او نن ورځ یې د ونډو یا د سهمونو په بازار کې ارزښت 20 میلیارډه ډالره دی. له بل لوري څخه د ایر بی ان بي اپلیکیشن او ویب سایټ چې 13 کاله وړاندې د دوه ځوانانو لخوا رامنځته شوی دی، نن ورځ یې د ونډو په بازار کې د ارزښت اندازه 18 میلیارډه ډالره ده. دا دواړه کاروبارونه د هوټلونو، د کرایي اتاقونو او د کورونو په کرایه ورکولو په برخه کې فعالیت کوي. یو کاروبار 100 کاله کېږي چې رامنځته شوی دی او نن ورځ د ونډو په بازار کې 20 میلیارډه ډالره ارزښت دی، او بل کاروبار چې د ټکنالوژۍ په مرسته په 13 کلونو کې 18 میلیارډه ډالره ارزښت لري رامنځته شوی دی. په همدې حال کې د نړۍ 80% کاروبارونه چې له 1 میلیارډ ډالرو څخه لوړ ارزښت لري د پلیټ فارم په بڼه فعالیت کوي. د انټربرند د راپور په اساس د نړۍ 100 مهم برانډونه عموماً پلیټ فارمي دي او یا غواړي خپل فورمول د عوایدو پلیټ فارم ته تبدیل کړي. په ورته وخت کې د نړۍ ټاپ 15 شرکتونه، د نړۍ ټاپ 15 کمپنۍ د پلیټ فارم په بڼه فعالیت کوي، لکه د امازون کمپنۍ، د اپل کمپنۍ، د مایکروسافټ کمپنۍ، الفابېټ کمپنۍ او فیسبوک کمپنۍ. دا د نړۍ 15 ټاپ کمپنۍ دي چې بڼه یې د پلیټ فارم په شکل سره ده. تاسو کولی شئ په مختلفو برخو، صنعتونو او سکتورونو کې پلیټ فارم رامنځته کړئ. د بیلګې په توګه د آنلاین پلورنځیو په برخه کې بیلګې موږ لیدلی شو امازون، علی بابا ډاټ کام، ای بی ډاټ کام، شاپیفای ډاټ کام او داسې نور په افغانستان کې او په نړۍ کې او په هر هېواد کې دا ویبسایټونه موجود دي. علی بابا ډاټ کام د نړۍ تر ټولو لوی عمده پلورنځی دی چې یو ګودام هم لري. دوی عمده پلورونکي او هغه څوک چې کمپنۍ لري، تولیدي فابریکې لري، له هغه چا سره وصل کوي چې له دغې تولیدي فابریکو څخه جنسونه اخلي. همدارنګه تاسو کولی شئ پلیټ فارمي کاروبار د مسلکي خدمتونو او فریلانسینګ په برخه کې رامنځته کړئ، لکه فایور ډاټ کام او افورک ډاټ کام یا هم سټاک اوورفلو ډاټ کام. دا ویب سایټونه هغه څوک چې یو مهارت ولري، یو تخصص ولري، له هغه چا سره وصل کوي چې دغه تخصص او مهارت ته اړتیا لري. همدارنګه تاسو کولی شئ د انرژۍ او ترانسپورټ په برخه کې دا پلیټ فارم رامنځته کړئ، لکه د ټسلا موټورز او همدارنګه د اوبر ویب سایټ. د اوبر ویب سایټ هغه څوک چې ټکسي لري یا هم نقلیه وسیله لري، له هغه چا سره وصل کوي چې دغه نقلیه وسیلې یا هم ټکسي ته اړتیا لري د یو اپلیکیشن په واسطه. په همدې شکل سره تاسو کولی شئ پلیټ فارم د ټولنیزو شبکو په برخه کې رامنځته کړئ، لکه فیسبوک، انسټاګرام، لینکډین او یا هم نور اجتماعي پاڼې. همدارنګه پلیټ فارم کولی شئ د زده کړو په برخه کې رامنځته کړئ، لکه د یوډیمي پلیټ فارم او د کورسرا پلیټ فارم. په همدې شکل سره تاسو کولی شئ پلیټ فارم د هوټلونو، کورونو او اتاقونو د کرایه ورکولو او کرایه اخیستلو په برخه کې رامنځته کړئ، لکه د ایر بی ان بي پلیټ فارم. همدارنګه تاسو کولی شئ چې پلیټ فارم د پانګې جلبولو په برخه کې پیدا کړئ، لکه د کیک سټارټر پلیټ فارم او د انډیګوګو پلیټ فارم. همدارنګه تاسو کولی شئ د توریزم او ګرځندوی په برخه کې پلیټ فارم رامنځته کړئ، لکه د یلپ پلیټ فارم چې د ګرځندوی په صنعت کې فعالیت کوي. پلیټ فارم تاسو کولی شئ په سلګونو حوزو، سلګونو صنعتونو او سلګونو برخو کې رامنځته کړئ. دا چې څرنګه یو پلیټ فارم رامنځته کړو او له کومو ستراتیژیو څخه ګټه واخلو چې یو کاروبار پلیټ فارم ته تبدیل کړو او یا هم په پلیټ فارم بڼه هغه رامنځته کړو، دا مختلفو ستراتیژیو ته اړتیا لري چې په راتلونکي ویډیو کې به زه دغه هر ستراتیژي تاسو ته بیانوم. د یوه تلپاتې، سرلوړي او پرمختللي افغانستان په هیله.